السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول افغانانو ته سلامونه، نیکې هیلې، امن د هر یو افغان د زړه ارمان چې زموږ او ستاسې ډېر افغانان شهیدان شو او په دې ارمان لاړه چې په افغانستان کې امن راشي. نو د دې دپاره موږ یو انټرنیټي لاریون شروع کړی دی د 26 مارچ 2019 نه تر 9 اپریل څلورمې میاشتې 2019 پورې تاسې به موږ سره شرکت کوئ. د امن پیغام د دې نظام په شا به ودرېږو. یو مؤمن مسلمان د یوې سوړي نه 2 ځل کلم نه خوړل کېږي. موږ په 92 کې دغه شاندې بدې ورځې لیدلي چې یو نظام لرو، یو منظمه اردوم لرو، دا هم د لاسه ورکړه. نو نه غواړو چې بیا هغه تکرار شي. نو د دې نظام په شا ودرېږي. نظام په شا دا نه دی چې ګنې موږ اشرف غني صاحب به نن وي سبا به نه وي، مګر نظامونه چې مضبوط وي نو هغه وطنونه په ترقي کوي. څنګه چې اروپایان د خپل وطن سره مینه لري، باید چې دغه شانې مینه موږ او تاسې خپل وطن سره پیدا کړو. هېڅکله موږ ته خارجیان وطن نه جوړوي تر څو پورې چې موږ خپل وطن سره مینه پیدا نه کړو. نو په خپلو طالبانو ورونو به غږ کوو، په خپلو ټولو به دا کوو چې دې نظام سره یو شی، اصلاحات وي، کار څه وي، هغه به د هغې مسله سره پیدا کوو. مګر موږ او تاسې به دې له تشویقوو چې دغه نظام سره ودرېږي، دغه نظام په مخ کې ویسي. موږ ملاتړ یو. الله تعالی دې په افغانستان کې امن او یو آزاد پرمختګ افغانستان په هیله موږ سره به شرکت کوئ، زموږ ویډیوګانې به شیر کوئ او نیکې هیلې. بیا هم سلامونه.